اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة کله چې اذان وسی د جمعې د لمانځه دپاره فاسعوا الى ذکر الله تاسې منډه وکئ په ځغاسته او په منډه باندې د الله تبارک وتعالی و ذکر ته د جمعې و لمانځه ته ولاړ سئ وذروا البيع کاروبار رانیولو خرڅول تجارت دا پرېږدئ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا د جمعې لمونځ او د جمعې د لمانځه لحاظ او ساتنه او حفاظت دا ستاسې دپاره خیر دی که چیرې تاسې په دې باندې پوهېږئ د جمعې د ورځې په فضایلو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فضیلت د جمعې د ورځې د دا ویلی دی چې د دنیا په ټولو ورځو کې چې الله جل جلاله لمر ورباندې راخیژوي تر ټولو بهترینه ورځ هغه د جمعې ورځ ده بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي د جمعې په ورځ باندې الله عز وجل حضرت آدم علیه السلام پیدا کړی دی د جمعې په ورځ باندې الله عز وجل حضرت آدم علیه السلام و جنت ته داخل کړی دی د جمعې په ورځ باندې الله عز وجل حضرت آدم علیه السلام له جنت را ایستلی و دنیا ته یې رستولی د جمعې په ورځ باندې به الله عز وجل د قیامت ورځ جوړوي او قایموي به دا د جمعې د ورځې فضیلت دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړی مهمه خبره دا ده چې د جمعې په ورځ باندې پر مؤمنانو باندې الله تبارک وتعالی د جمعې لمونځ فرض کړی دی پر هغو خلکو باندې چې هغه د ښار خلک وي او یا ملحقات د ښار وي په ښار پورې تړلي کلي وطنونه وي د جمعې د لمانځه شرایط کې برابر وي نو پر دغو خلکو باندې د جمعې لمونځ دا فرض ده حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من توضأ فاحسن الوضوء هغه مؤمن چې سم صحیح اودس تازه کی ثم اتى الجمعة بیا د جمعې و لمانځه ته راسي فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة دا مؤمن اودس تازه کی او بیا د جمعې و لمانځه ته رالی د جمعې د لمانځه سره د راتللو چې کله امام خطبه وایي دغه مؤمن مسلمان د خطبې د اورېدلو دپاره غوږ ونیوي او په خوله باندې چوف سو آرام قرار کښېنستی الله جل جلاله دغه مؤمن مسلمان ته د 10 ورځو ګناه ورمعافوي په دغه عمل باندې هسې د مؤمنانو د هر مؤمن دا شوق وي چې الله جل جلاله د ده ګناه معاف کړي او د هر مؤمن دا شوق وي چې دی داسې یو عمل ترسره کړي چې د هغه عمل په کولو باندې د ده الله تبارک وتعالی راضي سي رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو بهترین عمل دا ښوولی دی چې سړی صحیح اودس تازه کړي په بل روایت کې به راسي غسل وکړي او د دغه اوداسه او غسل کولو وروسته د جمعې و لمانځه ته راسي او د جمعې په لمانځه کې سړی داسې ځای کښېني چې در مسلمانانو د روژو یې پښې وانه وړي نو الله تبارک وتعالی د 10 ورځو ګناهونه ورمعافوي په دغه حدیث شریف کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي اودس یې تازه کړي د جمعې و لمانځه ته رالی او دغه مؤمن مسلمان د خطبې د اورېدلو دپاره غوږ ونیوي او په خوله باندې څه نه وایي لاس او پښې دا ټوله خاموشه دي نو الله جل جلاله دغه مؤمن ته د دغه جمعې په لمانځه باندې په دغه صحیح طریقه په ادا کېدلو باندې الله عز وجل د 10 ورځو ګناهونه ورمعافوي په بل روایت کې راځي الله تبارک وتعالی ټوله ګناهونه وربخشي نو سړی چې د الله جل جلاله له طرفه معاف سي د مؤمن مسلمان دپاره د ټولو لوی سعادت او نیکبختي همدا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي غفر له ما بینه وبین الجمعة وزیادة 3 ایام وزیادة 3 ایام 3 ورځې زیات د یوې جمعې ګناه یې معاف سي 3 ورځې زیات یعنې 10 ورځې ومن مسل حصا فقد لغا الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي که چیرې یو انسان
د جمعې په ورځ باندې شګې د سجدې د ځای صدوري کوي یا د لمانځه ځای ځان ته برابروي لاس ښوروي په دې باندې الله تبارک وتعالی د مؤمن مسلمان د اجر ټوله ضایع کوي ځکه مناسبه خبره دا ده چې سړی د جمعې ولمانځه ته راسي په اول صف کې دې کښېني اول صف ډکېدل د سنت طریقه ده دا فضیلت دی د دغه اول صف اجر او ثواب در دویم صف زیات دی د دویم صف تر دریم صف حتی زموږ علما کرام په دغه مسله کې لا هم ډېر اوږد بحث یې په دې باندې کړی دی چې کله سړی په اول صف کې ولاړ وي په جومات باندې مثلا ته فرض کړه یو ځوان دی د 15 کالو یو هلک دی په اول صف کې ولاړ دی و شاته په صف کې مشر سړی ولاړ دی شرعي حکم څه دی به شاته کېږي که به پاته کېږي د اکثرو علماو رایه دا ده چې دا انسان دی نه شاته کېږي ځکه هر سړی و دې ته محتاج دی هر انسان و دې ته محتاج دی چې اجر و ثواب د الله تبارک وتعالی څخه دی حاصل کړي نو اصلا ادب یا طریقه دا ده چې سړی اول باید چې په مخ صف کې کښېني او نور مسلمانان هم په ګناه نه کې اخته ځکه خلک ډېرو خلکو بیا دا شوق چې اول صف ته ځان راورسوي نو هلته ته شاته ناست یې د شا صفونه ډک دا خلک پر دا اوږو باندې پښې راړي مخ صف ته راځي نو د ګناه سبب یې هغه خلک سوله چې هغه د شا په صفو کې ناست رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا وایي کم انسان چې د جمعې په ورځ باندې د خلکو در اوږو پښې راواړوي الله تبارک وتعالی ټوله اجر ضایع کړي اجر الله تبارک وتعالی نه ورکوي بلکې دا یو ګناه ده چې دغه مؤمن ترسره کړل او سبب یې هغه کسان دي چې دوی شا صفو کې ناست دي دغه انسان دپاره یې دا د ګناه موقع ده برابره کړه چې مخ صف ډک خلک به د کومې خوا پښې راواړوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا یغتسل رجل یوم الجمعة ویتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمص من طيب بيته کله چې مؤمن مسلمان د جمعې په ورځ باندې غسل وکړي او پاکي حاصله کړي چې څونه یې په وس باندې پروه او بیا خوشبو ولګي یا د کور عام تیل ولګي ثم يخرج فلا يفرق بين الاثنين بیا دا سړی د جمعې ولمانځه ته رالی خو لیکن کوشش یې دا نه چې د خلکو د روژو پښې واړي یا خلک سره پورې وي بیا دی کښېني بلکې پر خپل ځای باندې چیرې دته ځای میلاو سه هلته کښېني ثم يصلي بیا دا مؤمن مسلمان د جمعې لمونځ ادا کړي ثم يصلي ما كتب له چې کوم لمونځ الله پر ده فرض کړی بیا هغه ادا کړي ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وما بين الجمعة الاخرى بیا د خطبې د ویلو په وخت کې د سړی خاموشه سي الله تبارک وتعالی به د هغه د تیرې جمعې ټولې ګناهونه معاف کړي